السلام علیکم دوستانو، زه زعفران صدیقی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دوستانو یو نوی انورټر مې راوړی دی ستاسو په خدمت کې او له څو شمسیانو ته مې لګولی بغیر انورټر چې انورټر نه وي ورته لګېدلی او دا ډایرکټ له شمسیانو څخه کار کوي. انورټر څخه چې کوم برق وځي هغه برق د کمپیوټر لپاره تلویزیون لپاره دغه یو کلینیک ته موږ یو کلینیک ته راغلي په دې کې د معایناتو زیات مشینان لګېدل دي نو هغه صحیح نتیجه نه ورکوي کله چې له انورټر څخه کار اخیستل کېږي ځکه چې له انورټر څخه کوم برق وځي هغه صفا برق نه وي د هغو فریکونسي روغه نه وي نو د هغه لپاره موږ یو داسې انورټر راوړی دی چې دا 15 کیلو واټ انورټر ده خو اوس موږ 2.5 کیلو واټه برق ته ایښی ده له 300 ولټه 400 ولټه څخه ډي سي برق په ای سي باندې اړوي یعنی مړ برق په ژوندي برق باندې تبدیلوي ډایرکټ له شمسیانو څخه لګول کېږي او ډېر ښه کار کوي 220 صاف پاک برق درکوي او ډېر ښه کنټرول په خپل ځان کې لري ځکه کله که شاټي وکړي یا کوم مشکل کې راسي مخ خواته برق شاټ سو یا کوم زورور شی ورته ولګېدلو دی پخپله ورته بندېږي او اتومات ورته کوي دا رقم څه نه ده چې دی خراب سي یا چې وسوځي نو ډېره ښه طریقه ده او ډېر ښه کار کوي څخه ایستري آبي ګرمي یا موټر هر څه چې دي دا ټول شیان چلولی شي له انورټر څخه تاسې تلویزیون کمپیوټر موبایل دا شیان نه شئ چلولی خو له دې څخه هر شی پاک چلولی شي ځکه چې دا لکه دولتي برق دا رقم د صفا برق ده او زه معلومات درکوم چې څه رقم سره تړل شوی ده دا د ده ډسپلې ده دغه برق تاسې ته ښکارېږي چې 210 ولټه برق او 201 ولټ برق یعنې 210 ولټه برق ته راځي او 201 ولټ برق د آوټپوټ کوي نو ډېر خوندور کار کوي ډېر ښه کار کوي دلته دغه ټول صفرونه چې لیکلي دلته ډبلیو سره لیکل شوی دلته چې کله دی برق مصرف شروع کړي په هغه وخت کې درته واټ معلومیږي چې څومره مصرف له دغه معنا څومره واټ مصرفیږي له دې برق څخه او دی تاسې ته ښکارېږي دا یو بټن ده او په سر پنکه لري دا بټن یې د آف و آن لپاره ده دا بټن یې د آف و آن لپاره ده او دا یې د برق لاینونه دي دلته ښکارېږي دا آوټ ده یعنې برق چې ځینې وځي 220 ولټه برق له دې ځای څخه وځي او دا بل چې تاسو ته ښکارېږي دې خواته دا به سم نو نه معلومېږي دې کې مثبت او منفي د شمسي برق ورکول کېږي پی وي د شمسي برق په دې ځای کې ورکول کېږي دلته په دې ځای کې د شمسي برق د اول چې ښکارېږي د شمسي برق ته مثبت او منفي ده او دا بل ځای آوټپوټ ده په دې طریقې سره جوړښت ده یو پنکه لاندې ته لګېدلې ده دا معایناتو مشینان دي ما درته وویل چې که چېرته په انورټر باندې چلېږي دا بیا سمه نتیجه نه ورکوي کوم معاینات چې تاسې ورباندې کوئ هغه صحیح نه دي خو دا سیستم چې ډایرکټ له شمسیانو څخه دا انورټر برق جوړوي دا برق صفا جوړوي نو دا ډېره ښه نتیجه ورکوي او ډېر ښه کار ورکوي دا ماشین دا بل چې دا دونه مصرف کوي لکه آب ګرمي یعنې اوبو داسې شی ګرموي دا هم سټارټ ته تاسې ته ښکارېږي نمبر یې ښکارېږي خو دلته ډاکټر صاحب شیان سره ګډوډ نه کړم دا مایسکروسکوپ ده او دا سنترفیج په نامه ده زه خو دا شیان نه پېژنم تاسې ته ښکارېږي دا ټول ورباندې سټارټ دي او دا بل یخچال ده دا ټول شی کار کوي له دې سره په دا نورو کوټو کې هغه الټراساونډ و دا شیان چې دي آب ګرمي وي د چاجو کمپیوټر و دا هر څه چې دي دا ټایټ کار ورڅخه کولی شي دا کمپیوټر ده او دا پرنټر و د هر څه چې دي دا برق سیستم تاسې ته ښکارېږي دا ټول برق له دې شیانو څخه جوړ شوی ده او ډېر خوندور کار کوي سټپلیزر ورته ایښی دی او دا یو الټراساونډ مشین ده جاپانی ده ډېر زیات برق مصرفوي دا ټول شیان ډېر ښه په طریقه ځینې چلېږي او ښه چلېږي هېڅ مشکل نشته په دې وخت کې د الټراساونډ نشي چلندولی ځکه چې دلته مازدیګر ناوخته ده یعنې سترګه په لوېدو ده هغه لمر چې ده ضعیفه ده حصار په ټایم کې دا سیستم ټول هر څه ښه کار ځین کولی شي